د دې ښار ختیځ لور ته دا سیمه چې د څو لوړو او دنګو ودانیو مجموعه ده. په دې جګو ودانیو کې تقریبا 3500 پورې خلک ژوند کوي. د بیلابیلو هیوادونو او قومونو وګړي لکه ترکان، مراکشیان، سوریایان، افغانان، پاکستانان، هندیان، یعنی په کل کې به ووایم چې د دنیا د 4 براعظمونو یعنی وچو خلک په دې ځای کې ژوند کوي. دې ګډ ژوند له یوې خوا فرهنګي رنګینې رامنځته کړي، خو له بلې خوا د ټولنیزو ستونزو او ناسمې همغږۍ سبب هم شوی دی. دا سیمه په کال 1970 کلونو کې د لوړو پوړیو یعنی جګو ودانیو په بڼه جوړه شوه. هدف دا و چې د اوسیدونکو لپاره ارزانه ځایونه برابر کړي. خو د وخت په تیریدو سره د دې ودانۍ زړېدې او د کار د نشتوالي له امله دا سیمه د سختې سیمې په نوم باندې یاد نشي. یعنې دلته به ډېر زیات جرایم کېده. د پولیسو سره د شخړې او د یو اور لګېدنې له امله دا سیمه د رسنیو پام ځان ته راواړو. یعنی د هغه وخت د رسنیو سرټکی شو. خو د دې ښار د ښاروالۍ او د ځینې ټولنیزو سازمانونو لخوا هڅه کیږي چې د دې ښار یعنی د دې سیمې دا اوسنۍ بڼه بدله کړي. په اوس وخت کې سره له دې چې دا سیمه د ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، خو یو ژوندی او پرتنوع ځای هم دی چیرته چې د نړۍ له بیلابیلو قومونو او فرهنګونو څخه یو د بل ترڅنګ ژوند کوي او هڅه کوي چې دا سیمه یو ځل بیا د سولې او تفاهم او ګډ ژوند سمبول وګرځي.